امیانو تاسو دا مو چې مونږه زمیدارو امیانو تاسو زمونږ نه ښه پوهېږئ ښه بد پېژنئ که نه حلال حرام پاک پلید خالق مخلوق دا هر څه پېژنئ نو تاسو مولایان یئ خو هسې ځانه بد عمله کړی کله کنځل کوي کله بربادي وایي کله پکې غیبت کوي کله کله هم پسې ولګیا شئ خدای دې تاسو پوهېږي مولایان یئ خو بد عمله یئ خدای دې موږ له د عمل توفیق راکړي عمل پکار دی رونو ما ته هم وایي تاسو ته هم وایي چې عمل راوله ځان کې په علم باندې عمل وکړه د علم اسلافو مسله کوله علم په شان د مالګه لګئ عمل په شان د اوړو ډېري مالګه لګئ ښه علم لږ پکار دی عمل ډېر پکار دی اوس زمانه برعکس شوه ورورو الټه شوه زمانه علم په شان د اوړو دی او عمل پکې د مالګې عمرني خوند رنګ ځکه خراب شه خوند رنګ بوی ځکه خراب شه د اوبو چې اوصاف صداته خراب شي او دس پې نه کېږي خوند د اوبو رنګ د اوبو بوی د اوبو یو پکې خراب شه او دس پې نه کېږي د دنیا خوند خراب شوی دی رنګ خراب شوی دی بوی خراب شوی دی ژوند تېرول پکې اوس ګران دي ډېر په مشکله به ژوند تېرې خو الله دې مونږه تاسو بچو ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله دې مجاهد دی مجاهد سره برابر کو دا طالب دلته سبق وای دلته ځان فارغ کو قرآن یاد کو ناظره وي دوره وکړه د مجاهد سره برابر کو او بل حدیث کې راځي چاله چې الله اراده د خیر وکي چې دله یو خیر ورکوم د دنیا او د آخرت من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فقاهت في الدين ولا ورکی د ماهر کی په دین کې پوهه ولا ورکی په دین کې عمل ولا ورکی توفیق ولا ورکی الله د طالبان تر تازه ساتي طالبان د رزق غم مکوي ښه رزق به الله تعالی درکې وعده یې کړې ده او پروا مه ساتئ نورې خبرې نه کوم که د علم په فضیلت باندې ځم ټوله ورځ به خلاصه شي وخت اخر ته دی تاسو هم نه ستړي کوم زه هم کمزور یم کارونه راته دومره دي سبا موږ سبق شروع کوو دوره تفسیر خو ما دا یو سفارس د مغفور الله مولانا صاحب الله دې عمر کې برکت واچي وي ته به هلته ځي ما غلام یم زه خو د علما خادم یم د طالبانو چې ته حکم کې خود بزم نو د دې حضراتو یو 15 منټ تقریبا وګورئ څوک روان مغفور الله بابا نو هغه حکم د راغلم تاسو ته نو تاسو سره ملاقات وشو دا ملاقات دی الله تعالی د الله د رضا دپاره چې یو سړی د چا ملاقات لذي لکه ته لاړې زه لاړم د خدای د رضا دپاره دی به په جنت کې د نور په منبر باندې ناست نور منبر به دا سړی به ناست تا ما به پیژنو چې دا هغه سړی دی به د خدای دپاره چا څخه ته د الله د رضا دپاره که عالم څخه به ته که طالب څخه به ته که یو بزرګ څخه به ته د الله د رضا دپاره د خدای د ستاسو دا راتلل زمونږ د ټولو سبب د څه وګرځئ د خپل رضا وګرځئ ورونو مونږ تاسو نه الله قرآن شریف کې یو شکایت ذکر کوي هغه شکایت څه دی ثم اورثنا الكتاب الله وای ما په میراث سره ورکه کتاب قرآن الذين اصطفينا هغه کسانو ته چې ما غوره کړي دي من عبادنا د بندګانو خپلونه غوره کړي مې دي هغې ته په میراث سره ما دا کتاب ورکه نو تاسو موږ ته الله دا کتاب په میراث سره راکړی دی چاته اصطفینا چې ما غوره کړي دي من عبادنا د بندګانو خپلونه دا مې غوره خلکو ته ورکه نو دی درې قسمه وګرځېدل منهم ظالم لنفسي بعضې ظالم دی په خپل ځان باندې دی ظالم دی په خپل ځان ومنهم مقتصد بعضې درمیان دی دویم درمیان دی متوسط درمیان او دریم ومنهم سابق بالخيرات بعضې هغه چې مخکې والی کوي په نیکو کې نیکۍ کې مخکې دي ښه ابو یوسف صاحب وایي دا درې واړه په دې امت کې دي ښه منهم ظالم لنفسي ظالم څوک دی چې قرآن یې نه ویلی دا لوی ظالم دی ښه
که بادشاہ دے که رعیت دے که مالدار دے که فقیر دے چې قرآن یې نه ویلې دا لوی ظالم دی خدای دې موږ د دې ظلم نه بچ کړي ښه موږ ظالمان یو پاکستان وګورئ د ظالمانو ډک دی تاسو موږ له قرآن دومره راضي پیژنو دې سن ته پنجاب منځ ته ورشئ هغوی قرآن نه پیژني وینا خو لویه خبره ده پیژني یې نه چې دا قرآن دی او که څه کتاب دی دومره ظالمان دي ښه ملک د ظالمانو ډک دی خفه کېږئ مه د خیر رد به موږ نه وینو ښه منهم ظالم لنفسي بعضې هغوی چې ظالمي په خپل ځان باندې ظالم هغه دی چې قرآن نه ویلی دی خبر نه دی د قرآن نه دا لوی ظالم دی الله را لېږلی دی او ته ځان ته ناخبره ده ما فرست عدیم الچرخینهم کیم یا یصلح لکم اعمالکم ما خو دې دپاره د عرش نه قرآن در لېږلی دی چې ستا اصلاح وکړي د دنیا او د آخرت دپاره او تا پرېښودی ظالمې ومنهم مقتصد بعضې درمیان دي درمیان څوک دي وی چې الفاظ ورځي امانو باندې نه پوهېږي د مقتصد دی ښه درمیان دی د الفاظ وی ثواب ملاویږي په حرف په کلمه په آیات په صورت هر صورت خپل خپل دغه ذکر کړي رسول پاک نو دی مقتصد دی دی ښه سړی دی الفاظ خو وله ورځي که نه انور شین توتي دی په لسه نه ورځي وله چې مطلب یې څه دی ومنهم سابق بالخيرات بعض هغه چې مخکېوالی کوي په نیکو کې دی په نیکۍ کې مخکې دی کومه چې قرآن سره د معنو نه ورځي قرآن سره د معنو نه زده کړي نو دی سابق بالخيرات ته ورځي ښه باذن الله په توفیق د الله چې الله توفیقي تا به قرآن ته کښېنې قرآن به در باندې ووایي قرآن به زده کړي د ماشومانو یاد کړه ما داسې بوډاګان لیدلي شپېتو او یاو کالو هغوی قرآن شروع کړو ختم یې کړو قرآن یې شروع کړو او بیا یې ختم کړو اراده غواړي قصد غواړي ته وایې ما له نه راځي دا هسې خبره ده خدای دې موږ تاسو ټولو له د قرآن ته کښېنئ ښه د قرآن اورېدل رحمت زده کول رحمت بل ته قرآن ښیه رحمت او بله درته وایم ګوره دا یو کتاب دی قرآن پاک دنیا کې دې ملګری دی ستا یو ډېر خوږ ملګری ته وایي یاره داسې دي هغسې دي هغسې دي دا مې ډېر ښایي نه مړ به شي نو خلاص به شي تی خو قرآن داسې ملګری دی دنیا کې دې ملګری قبر کې دې ملګری میدان قیامت کې دې ملګری جنت کې دې ملګری دی ښه څلورو ځایو کې تا نه پرېږدي ښه دنیا کې قبر کې قیامت کې جنت کې الله به جنتیانو ته موږ تاسو ته قرآن وی سورت رحمان براته وی ښه داود علیه السلام ته وی ته زبور ولله نو هغه به مؤمنان ډېر عجیبه وګڼي الله به وی نه اوس ما تاسو ته ویلي د حبیب په خولې باندې تاسو ته به زه قرآن وایم نو چې رب العالمین قرآن ووایو دا جنتیان به وایي یاره دا ټول جنت نعمتونه دې نه وی خو چې دا بیا یو ځل وی رونو قرآن داسې کتاب دی دنیا کې قبر کې قیامت کې جنت کې نو داسې ملګری څوک پرېږدي چې چا پرېښودی دا قمقل دی که نه رښتیا وایي هغه سړی قمقل دی که نه نو زمونږ ژوند په قمقلو کې دی نو بادشاه قمقل رعیت قمقل زمونږ قوم قمقل ملک قمقل قرآن یې پرېښوده دی هوښیار خو دا خلک دي دا پټکي چې والي دي ښه هوښیار دا خلک دي چې قرآن وایي استاسو له د قمقل بالکل جنسای پکار دی دنیا قمقلا قرآن پرېښود داسې کتاب الله به درنه تپوس کوي د تسألن یومئذ عن النعیم تاسو نه به سوال کوي د نعمتونو یو لوی نعمت قرآن دی که نه د دې به درنه تپوس کوي تا ولې نه زده کړې تا ولې نه ویلې تا ولې نه وکتلې تا ولې نه زده کړې الله دې مونږ تاسو له د قرآن شریف محبت نصیب کړي او ورونو ما ته پته ده دا بوډاګان دي که نه د دې مثال د زوړ رباب ته دی نه ټنګ نه وځي ښه رباب خو ښه غږېږي خو چې زوړ شي نو بیا نه غږېږي تارونه یې ساړه شي نو دی نه خو دی خو قرآن نه شي زده کولی مازغی کار نه کوي نو دی ته به یو اسانه خبره وکړم چې زه تاسو خو دا وایئ نو کار به ښه شي رونو چا چې قرآن نه ویلې هغه خپی شروع یې کوي الف ب ت ث یو کم دېرش حروف دي دا زده کوي او ځان سره قل هو الله احد ډېر زیات وایي قل هو الله احد صورت دی دا ځان سره ډېر زیات وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي
چا چې درې ځله قل هو الله احد وي الله تعالی د په عمل نامه کې د قرآن شریف د ختم ثواب لیکي نو په درې ځله چې قرآن د ختم ثواب لیکي دا مفت ملاویږي که نه الله تعالی دې مونږ تاسو له دې وینا توفیق راکړي دویم حدیث شریف کې راځي چا چې سورۃ اخلاص لزله وي الله ولا جنت کې بنگله جوړي نو بنگله به خوشینی زمور تا کنه نو لزله باندې بنگله ارزانه ده کنه الله دې مونږ تاسو له وینا توفیق راکړي دریم حدیث شریف کې راځي چا چې سورۃ اخلاص 200 ځله راځي وای الله تعالی ورته د 500 کالو ګناهونه معاف کړي دا درې حدیث مرتوی نور ډیر حدیث راغلي او دا درې لړین دي ښه او چې په هر یو مقدار وای زبرته یو مثال وم یو بزرگ دی په دې بزرګانو کې سیر سقطی رحمت الله علیه ورته وای هغه وای هغه په یو شپه کې دا صورت لزر غلوي 10000 بار به وي کیمیاي ته جوړ کړي ورونو خدای دې مونږه تاسو له توفیق راکړي چې په لار ګرځي کاودت وی کني وی ځان سره قران وایي چې چا قران نی ویلې هغه ته خدا وایي کنه پټی کې ناسي دکان کې ناسي بل ځای ناسي دا ځان سره وایي الله دې مونږه تاسو له دې وینا توفیق راکړي اوس تور تاسو دا چې زردلې وای 500 ځلې وای زیاتې وای ته په خپل پويږي ستا په کې به نور پیدا کیږي ستا په قبر کې به رڼایي په رڼا باندې به جنت ته رواني تیاره به نه ویني مونږ په دوره خاري ورواړو مونږ خاري واو مونږ تیاره ده هغه قل الله احد وی رڼا ده الله دې مونږه تاسو له د دې د لستو توفیق راکړي وما توفیقي الا بالله توفیق فدا الله شامل حال نه انسان هیڅ نشي کوله الله دې موږ سره توفیق شامل حال کی او الله دې زموږ جبه جاری په ذکر په قران په تسبیح تهلیل تمجید خو په یو ذکر دی الله زموږ جبه جاری کی دا ټول د آخرت د پاره دی دا ټول د مؤمن د کامیابی د پاره دی الله دې مؤمنان کامیاب تر او تازه ساتي رونو دا طالبانو ته خبره میکوله ومن يؤت الحكمة الله وی چاته چې ورکې شو حکمت څه ته وی المؤدي الى العمل چې تا تیاری عمل ته یو خبره دی واورېده یو علم دی ذکر یو مسله دی واورېده امیانو طالبانو هغې باندې دی عمل کوي حکمت دی ته وی ومن يؤت الحكمة چاته چې ورکې شو علم با عمل ته مراد ولي حکمت ستوي المؤدي الى العمل چتاتي يا ري عملتا فقد اوتي خيرا كثيرا ورکه ورته خیر کثیر د دنیا او د آخرت خیر الله تعالی ورکو خدای پاک دي طالبانو سره لوی انعام وکړو د دې والدینو سره انعام وکړو د دې اقرباو سره انعام وکړو او تاسو سره احسان دا وکړو چې د طالبانو خدمت کوي نه تی په خادمانو کې راغلي ادي مور او پلار ته دي حافظ تاسو اوریدلی دي د حافظ مور او پلار ته یو تاج په سر سي په قیامت کې او جنت کې ذو احسن من ذو الشمس لیکن حفظ دو قران یو کړو وهلي یو کړو تکلیف برداشت کې مور او پلار ته تاج په سر ولي دي مور او پلار کمالو کو بچي ته زمال اخ دي جګر خدا ته علم کو قرآن یادو ولي چې قیامت کې ماتا په تمام امتونه ولاړي اده تبا आवाज وکړي شي د فلاني پلار تاج پوشي کیږي نو دا لوی د فخر خبره نه ده دا څومره لوی د فخر خبره ده نن دی وخت کې خوشاله یو چې یو طالب دسترباندي کوي ټول ورته نه ګوري خوش قسمت ده د قیامت کې دا مور او پلار ته دی مور او پلار ته ولې تاج پوشي کیږي ځکه د قرباني کړي ودا دوی وقف کو علم ته زبجه علم کو ته قران یادو او ته علم ته شا او زب کارونه کو هغه د کار دی مواری غستی دا عادت وي ته علم ته خوش کړي دي علم ته را لګلې دي علم ته پرې خو دي ځکه هغه ته تاج په سريږي خدای دې تاسو ته دا تاجونه په سر کې تاسو ته دې الله دا تاجونه په سر کې چې یو بچي په کور کې یو صحیح حدیث دی یو حافظ په شفاعت لستنه د جهنم نه الله رها کوي لستنه الله د جهنم نه رها کوي نو کور کې ویله ستکه ثاني کنا
موږ تاسو مثال خو د بوجو دی نو دا دومنی بوجي دي دا مثال دی نو ځان له یو حافظ منتخب کوي په کور کې چې دا بوجي خو راوباسي که نه خپله زمونږ مثال خو د بوجو دی چې دا بوجي خو راوباسي که نه